عقیدې وګړو د بتکدې وګړو ایډمې کدې وګړو تاسو لګیاې په ملا پسې بدرد وایې تاسو وارث د انبیا پسې بدرد وایې تاسو راپاسې جهادونو ته فساد وایې هم مجاهد ته ګیرور وایې جلاد وایې تاسو ای د مرتدې او خیرنې عقیدې وګړو د بتکدې وګړو ای د میکدې وګړو تاسو لګیاې په ملا پسې بدرد وایې تاسو وارث د انبیا پسې بدرد وایې تاسو راپاسې جهادونو ته فساد وایې هم مجاهد ته ګیرور وایې جلاد وایې تاسو دا لوی لوی عذابونه هم یو ټوکه ګڼئ تاسو برزخ او دوزخونه هم یو ټوکه ګڼئ تاسو د دین په سپکاوي پسې قیسې هم کوئ چې قلم پورته کړئ نو بیا خدای نه کېږي هم کوئ مننه تاسو د دین په سپکاوي پسې قیسې هم کوئ چې قلم پورته کړئ نو بیا خدای نه ګیلې هم کوئ تاسو شهرت دپاره ار د کفر کار هم کوئ د آیاتونو حدیثونو نه انکار هم کوئ تاسو د خدای په شتونولۍ هم د شکونو ښکار یې ځکه چې تاسو د ملحد سوچونو ښکار یې ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب ممبر نه غوره ګڼئ مننه ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب ممبر نه غوره ګڼئ تاسو په شعر کې چې ملا ته شرابي ووایې ځان ته صوفي ووایې ځان ته فلسفي ووایې په دې کفري لیکونو خو بیهي درکوي څو ناپوهان دي چې لقب د فلسفي درکوي خو مونږ یو پوهه دا په هېڅ یو طریقه نه منو ستاسو ګستاخه مذبذبه فلسفه نه منو مننه خو مونږ یو پوهه دا په هېڅ یو طریقه نه منو ستاسو ګستاخه مذبذبه فلسفه نه منو ځکه چې ستاسو هېڅ یو دین نشته مذهب نشته دی ستاسو د دې ډول لیکونو څه مطلب نشته دی ځکه خو مونږ څو کسانو اراده کړې ده ستاسو خلاف مو دا اټله فیصله کړې ده چې دا بربنډه نظریه درله بیهي ختموو دغه مرتده عقیده درله بیهي ختموو د دې نه پس په هر یو حال به مو غندنه کوو د دې ګستاخ فکر او خیال به مو غندنه کوو مننه د دې نه پس په هر یو حال به مو غندنه کوو د دې ګستاخ فکر او خیال به مو غندنه کوو رانه به نور سپکاوي هېڅکله د دین نه کوئ رانه به نور د مدرسې جومات توهین نه کوئ رانه به نوره په ممبر پسې خندا نه کوئ رانه غندنه دې نه پس به د مولا نه کوئ رانه به نوره په ممبر پسې خندا نه کوئ رانه غندنه دې نه پس به د مولا نه کوئ رانه غندنه دې نه پس به